د البرز علمي کلتوري او نشراتي ادارې درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې جوړ روغ به او د صحت او عافیت په جامو کې رانغښتي اوسیږئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د البرز علمي او کلتوري ادارې په تحلیل یا څېړنې خپرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې موږ بحث لرو. نو په همدې تړاو د موږ نننۍ خپرونه چې ده په اسلامي چوکاټ باندې راڅرخي. نو د موږ سره د اسلامي خپرونې لپاره دروند او قدرمن میلمه محترم مولوي صاحب نور احمد صافی صاحب را سره میلمه دی. په دې هیله چې تاسو د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ او له خپرونې نه خپله بهره اوسئ. مولوي صاحب محترم د هر څه نه دمخه سلامونه او نیکې هیلې ستړی مه شئ. تحلیل خپرونې ته بخیر. الله پاک هم خوشحاله که زه هم په خپل نوبت سره چې دی مخکې د هر څه نه تاسو ستاسو د کارکوونکو ته او د لیدونکو ته چې دی په خپل نوبت سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منجي بشریت او سرور د کائناتو تحفه وړاندې کوم په عنوان د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه مولوي صاحب چې راغللی. دا چې د موږ نننۍ موضوع د څېړنې موضوع د دعا او استغفار د برخلیک په بدلون کې ده. که د دعا او د استغفار په تړاو باندې لږ رڼا راته واچوئ تر څو لیدونکو تاسو پرې پوه شي. الله پاک هم خوشحاله که ډېره ښکلې موضوع مې انتخاب کړې ده او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو دا مجلس هم خپل دربار قبول او منظور وګرځوي. دعا او استغفار چې دی دا په اسلام کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې دا ډېر یو لوی مقام او حیثیت لري. دې وجه نه الله جل جلاله په مختلفو آیتونو کې چې دی د دعا او د استغفار آیتونه چې دی په خپل کلام پاک کې ذکر کړي دي. لکه الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعوني استجب لکم. نو رب ذوالجلال چې دی په دې سورة غافر شپېتم آیت کې دغسې وفرمایي چې وقال ربکم فرمایلی دی رب ستاسو ادعوني استجب لکم، تاسو د ما نه دعا وغواړئ زه به ستاسو دعا قبوله کړم. همدغه کې ګڼ احادیث هم دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي الدعاء مخ العباده او کما قال علیه الصلاة والسلام دعا چې دی دا د عبادت مغز دی. نو څنګه لکه هر یو شی چې خپل ځان ته یو مصداق او یو مرجع لري او هر یو شی یو بنیاد لري، نو د عبادت چې د الله جل جلاله چې موږ تاسو کلمه وویلې نو د رب ذوالجلال د 500 حکمونه متوجه نو د هغې چې دی بنیاد چې دی په دعا کې هغه څه دی، هغه په عبادتونو کې هغه چې دی دعا ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الدعاء مخ العباده. لکه څنګه چې د موږ د موضوع یو پوښتنه دا وه چې په قرآن کریم او احادیثو کې د دعا مقام څنګه یاد شوی دی. د ما په نظر چې تر یو حده پورې مو جواب هم که لږ پراخه پرې هغه وکړئ. یو جهان مننه ستاسو د دې سوال نه. په قرآن او حدیث کې د دعا چې دی ډېر یو لوی مقام دی په قرآن او حدیثو کې، ځکه چې قرآن پاک کې الله جل جلاله په مختلفو آیتونو کې لکه مخکې چې ما مختصره اشاره وکړله مختلفو آیتونو کې چې دی د دعا چې دی هغه عظمت ته اشاره کړې ده. یو خو د سورة غافر هغه آیت ما تاسو په حضور کې قرائت کړ چې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعوني استجب لکم. دغه رنګې رب ذوالجلال چې دی په سورة بقره کې په 188 آیت کې داسې فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. رب ترجمه مختصر تاسو کوم کله چې تاسو واذا سألك عبادي هر کله چې سوال کوي د تا نه زما بندگان فإني قریب نو زه هغې ته ډېر نږدې یم چې سوال کوي نو باید رب ذوالجلال چې د ما نه دعا وکړي. اجیب دعوة الداعي زه چې دی قبلوم هغه چې د دعا کوونکي دعا اذا دعاني کله چې ما نه وغواړي. همدغه رنګ بل ځای کې فرمایي رب ذوالجلال په سورة نمل 22 آیت کې امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. همدغه رنګ بل ځای کې فرمایي فاستجبنا له ووهبنا له یحیی. همدغه رنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې فرمایي
یو دوه حدیث به ستاسو په حضور کې قرائت کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترمذي شریف دواړه احادیث هغه وایي لا يرد القضاء الا الدعاء. دا قضا او فیصله د رب ذوالجلال په یو انسان باندې وکړي نو دا هیڅ شی نشي بدلولی مګر دا دعا ده چې د الله فیصله او دا قضا هم بدلی. او دویم جزیه د حدیث دا ده ولا یزید فی العمر الا البر. په عمر کې زیاتې او برکت نه راځي مګر چې په نیکیو سره او په دې دعا سره الله پاک چې په عمر کې برکت راولي. نو او بل ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ربکم حی کریم. بېشکه رب ستاسو چې دی هغه ډېر حیاناک او ډېر مهربانه ذات دی. یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه. د الله جل جلاله د خپل بنده نه چې دی حیا کوي چې کله ورته دا دواړه لاسونه داسې اوچت کړي او د دې چې دی د دې د ان یردهما صفرا د دې لاسونه چې دی همداسې بې دعا دا کوي. نو دا چې دی د لوړ مقام ته مې تاسو په دې څو آیتونو د احادیثو کې اشاره وکړه. ډېره مننه. راځو د دعا د مادي او د معنویت په تړاو باندې ګورو چې آیا دعا یوازې د مادي شیانو لپاره ده او که معنوي اړخ هم لري؟ الله جل شانه خوشحاله که. نو دعا چې دی یوازې د مادي اړتیاو دپاره نه ده بلکې چې دی په دې کې معنوي یوازې په دې بلکې د معنوي اړتیاو دپاره هم چې دی ده. لکه مثلا زه اوس کار کوم د کار په تړاو باندې زه دعا کوم چې زما کار بهتر شي او ښه شي. یا د مادیاتو د لحاظه یو سړی دعا کوي چې خدای ماته موټر راکړي، پیسې راکړي، ځمکه راکړي، مال راکړي، جایداد راکړي. په دې تړاو باندې که راته لږ رڼا واچوي. لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو دعا لکه څنګه چې دعا یوازې د مادي اړتیاو دپاره نه ده بلکې د معنوي اړتیاو دپاره هم ده. مګر تاسو وینو مثلا د غرب ممالکو کې او په دې خارج کې نو چې یوازې په دې مادیاتو باندې ډېرې پیسې لري خو سره د دونه ماله دی چې دی خودکشي کوي. نو د دې نه ښکاري چې صرف دا سکون او دا سکون دا چې دی په مال او په دې مادیاتو کې نه دی بلکې دې سره سره به موږ او تاسو څومره مال او دارایي لرو دې سره سره به موږ او تاسو دعا هم کوو رب سره به چې دی خپل تعلق وي. د دعا او د استغفار د انسان برخلیک بدلولی شي؟ یعنی کومه سرنوشت یا برخلیک چې هغه ته ټاکل شوی دی آیا دا په دعا باندې بدلیږي؟ چې لا يرد القضاء الا الدعاء. د الله جل جلاله قضا چې د هیڅ شی نشي بدلولی مګر دعا داسې یو څیز دی چې په دې په ذریعه باندې چې د الله پاک د یو انسان چې دی برخلیک هم بدلوي. ځکه اکثره خلک چې دی دا پوښتنه ورته درېږي چې که چیرې د ما برخلیک له اسمانونو نه لیکل شوی نو بیا ګناه او د ثواب د څه لپاره دی؟ څه چې لیکل شوي دی هغه خو لیکل شوي، که ماته دوزخ دی که جنت دی که هر څه ټاکل شوي دی هغه خو لیکل شوي. نو مطلب دا دی چې په دعا باندې هر څه بدلیږي، بغیر د دعا نه په بل څه باندې نه بدلیږي. ډېر ښه سوال مو وکړ تاسو. دا د تقدیر خبره ده. اصل تقدیر چې دی دا په دوه قسمه دی. یو تقدیر معلق وی چې دا په دعا په ذریعه باندې دا بدلیږي لکه ما تاسو ته حدیث بیان کړ، او یو چې دی تقدیر مبرم دی یا هغه تقدیر چې هغه په دې دعا او دې شیانو سره نه بدلیږي. نو په مشکات شریف کې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دې باب کې چې دی یو حدیث بیان کړی دی چې کله یو ماشوم د مور په رحم کې وي نو څلورمه میاشت یو څلور شلمه یا یو څلور ویشتمه شپه شي نو روح دا راژوندی شي. نو د دپاره څو شیونه لیکل کېږي چې هغې کې یو چې دی د انسان عمر دی چې دا نه ډېر کېږي او کمیږي، د انسان رزق دی، د انسان نیکبختوالی او بدبختوالی دی. نو کوم چې تاسو سوال وکړو چې اوس د انسان په تقدیر کې چې دا شی دی دا څنګه بدلیږي؟ دا بدلیږي نو دا بدلون دا انسان ته الله جل جلاله اختیار ورکړی دی. کو چېرته ته دا کار وکړې نو چې دی دغه لاره ده خو دا وکړې نو انسان په خپل اختیار باندې چې دی دغسې یا پې د جنت یا پې د جهنم فیصله کېږي. او د دعا په ذریعه باندې چې دغه حدیث ما تاسو ته بیان کوم. ولې ځینې خلک دا احساس کوي چې د ما دعا ولې نه قبلیږي یا ولې نه قبوله شوې نه ده یا ولې د ما دعا به قبوله نه شي؟ ولې اکثر وخت ځینې خلک دا احساس کوي چې د ما دعا نه قبلیږي؟ الله مو خوشحاله کړه. ډېر ښکلی سوال مو وکړ. په دې باب کې چې دی زما یو حدیث را په یاد شو. مفهوم د حدیث دا دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محشر په ورځ باندې به چې دی بعضې انسانان چې دی دا ووایي چې رب ذوالجلاله ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي مکه ما چې حدیث بیان کړ چې د الله جل جلاله ډېر کریم ذات دی نو تر څو چې د انسان دعا قبول د هغې لاس صفر نه راګرځي په ابتدا د دې مجلس کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محشر په ورځ باندې انسان ته وویل شي پلانکیه تا چې دی دا عمل کړی و نو ما چې دی ستا دا دعا قبوله کړه بل ته به وایي چې ستا چې دی دا دعا ما قبوله نه کړه نو د هغې په مقابله کې دا مصیبت په تا راته نو د دعا په ذریعه باندې ما ستا دا مصیبت د تا نه دفع کړه او درېیمې طبقې ته به وویلی شي چې د محشر په ورځ باندې چې تا باندې چې ستا دعا چې دی په تا مصیبت هم نه راته ستا دعا مې قبول نه کړه نن چې دی ستا د هغه دعاګانو په مقابله کې دا مقام دی نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا به چې دی د انسان ډېر افسوس وکړي چې کاش په دنیا کې زما یوه دعا هم چې دی نه وه قبله شو ټول هغه جزا ماته او بدله دلته راکړی شوی نو د دې وجې نه موږ او تاسو باید چې دی د دعا په قبلېدو کې چې دی عجله ونه کړو مولوي صاحب که راته ووایي چې په روایاتو کې یا په آیات شریفه کې داسې ځانګړی مکان یا ځانګړی زمان ټاکل شوی دی د دعا لپاره چې دغه دعا د په پلانکي ځای کې وشي او هغه دعا د په پلانکي وخت کې وشي داسې وخت په روایاتو کې ټاکل شوی دی الله پاک مو خوشحاله کړه په د دعا د قبلېدو دپاره چې څو شرایط او مکانونه هم شته دی نو د اول شرط چې دی د دعا د قبلېدو دپاره دا دی چې انسان د حرامې مړۍ او د حرام رزق نه ځان وساتي مثال کو یو څوک چیرته کار کوي نو په صداقت باندې کار وکړي کم کار چې ورته سپارلی شوی نو دا چې دی باید خپله وکړي دې وجې نه حدیث شریف کې راځي مفهوم یې دا دی کله چې انسان حرامه یوه مړۍ چې دی دا د نفس او د حلق نه تېره شي نو څلوېښت ورځې د عبادت د سر نه اوچتېږي فکر وکړئ څومره یو سخت کار دی او بل چې دی کله موږ او تاسو دعا غواړو دا په اخلاص سره وغواړو او د الله پاک نه وغواړو ځکه الله جل جلاله په کلام پاک کې فرمایي فادعوا الله مخلصین له الدین نو رب ذوالجلال چې موږ او تاسو دعا کوو نه باید چې په اخلاص سره چې دعا وکړو او درېیم شرط ورته دا دی چې حلال رزق نو د حلال رزق هم دا چې دی د دعا په قبلېدو کې او د انسان په زندګۍ کې د سکون او آرامش لپاره ډېر یو لوی اثر لري ځکه الله جل جلاله حدیث قدسی شریف دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله طیب لا یقبل الا طیبا الله جل جلاله یو پاک ذات دی نو نه قبلېږي مګر یو پاک څیزه نو انسان چې کله پاک شي بیا چې دی دعا یې قبلېږي او دا د مسلم شریف حدیث دی او څلورم چې دی یقین او په باور باندې چې دی باید یو انسان چې دی خپل ځان ته دعا وکړي چې کلک یقین ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله انتم موقنون بالاجابه تاسو د الله پاک نه داسې دعا غواړئ په داسې حال کې چې ستاسو دا یقین شي دا زما دعا قبلېږي نو داسې نور شرایط هم دی او بل د دعا د قبلېدو آداب چې دی آداب یې دا دی چې انسان باید لاسونه چې دی داسې د سینې برابر ونیسي مخامخ چې دی قبلې ته کښېني په اوداسه باندې کښېني درود شریف ووایي او بس د قبلېدو او دا دعا چې کوي درې دفعې وکړي نو دا چې دی په قبلېدو کې او مکانونه هم دا لري اوقات مثلا د جمعې په ورځ باندې د دوه خطبو په منځ کې یا د مازدیګر لمانځه نه پس یا چې دی د کعبې شریفې ته چې کله مخامخ شي هلته دعا قبلېږي د باران په وخت کې دغه اوقات د تهجد نه وروسته نیمه شپه کې دا چې موږ تاسې څومره په شریعت برابر یو هغومره به مو ښه دعا قبلېږي خو خبره دلته ده که چیرې یو څوک اودس ونه لري بیا اودسه دعا کېږي چې سړی خدای پاک هو دا ښکاره خبره دعا چې ده دا یو عبادت داسې عبادت نه دی چې دا اودس دې سره خاص وي نو دعا چې دی په هر حالت کې قبلېږي خو ما مخکې حدیث بیان کړ ان الله طیب یحب طیبه الله پاک چې دی پاک ذات دی پاک خوښېږي نو چې کله انسان اودس ولري هغه چې دی ذریعه د قرب ګرځي نو چې دی دعا کې هېڅ مشکل حتی د جنابت په حالت کې هم چې دی دعا کېږي ذکر کېږي بغیر د تلاوت نه د تاسو د خپله د خبرو په تړاو باندې لکه اول شرط تاسو د حلال رزق وخورئ حلال رزق لکه
څنګه رزق تاسو یادوئ؟ که چیرې یو کس د غیر مسلم سره کار وکړي آیا هغه روزي ګټل هغه حلاله ده او که ډېر ښه سوال مو وکړو. ما خو تاسو ته مختصر وویلې رزق چې دی صرف چې دی دې ته نه وایي چې انسان یو ذریعه د کسب د معاش او ذریعه د کسب د یو شي وګرځي چې خپل اولاد ته حلاله یو ډوډۍ راوړي. رزق دې ته وایي چې انسان د اولاد نیک صالح اولاد تربیه کړي. رزق دې ته وایي چې الله پاک چې دی د نور انسانانو دپاره د یو خیر ذریعه وګرځي. رزق دې ته وایي چې انسان چې دی د خلکو دپاره چې دی د سکون او د آرامش ذریعه وګرځي یو خدمت وکړي. نو رزق چې دی صرف دې ته نه وایي. بل دویم سوال تاسو دا و چې مثال غیر مسلم سره کار نو په دې کې چې دی هېڅ اشکال نشته دی. انسان هر یو چا سره چې دی دا یو معامله ده. نو معامله چې دی د خلاف د شریعت باندې په حرام شیانو باندې به نه کوي. کوم شیونه چې په شریعت کې ورته مغوي په هغې کې چې دی کولی شي. ډېره مننه. په عنوان د آخري سوال ځکه چې خپرونې وخت محدود دی مولوي صاحب د دعا غوښتنه دا سوال لږ په غور سره لیدونکو ته وایي ځکه چې اکثره خلک چې دي په دغه مشکلاتو کې ګیر دي. د دعا غوښتنه بغیر د الله جل جلاله څخه د دې حکم څه دی؟ الله پاک مو ښه لکه ډېر ښکلی سوال مو وکړ. د الله جل جلاله نه ما سوا د بل چا نه دعا او سوال کول دا چې دی حرام او یو ناجایز او یو مشرکانه عمل دی. ځکه رب ذوالجلال خپل کلام پاک کې فرمایي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تاسو د الله نه ما سوا د بل چا نه دعا مه راغواړئ د داسې یو کس نه چې هغه نه تا ته نفع در رسولی شي کو نفع وغواړي او نه چې دی تاسو ته ضرر رسولی شي کو ضرر وغواړي. سورة یونس یو سل شپږم آیت کې. او بل ځای کې رب ذوالجلال فرمایي فلا تدعوا مع الله احدا. تاسو د الله سره بل هیڅ څوک چې دی مه راغواړئ په دعا کې یعنی بل څوک سره مه شریکوئ. دا چې دی د بل دریم آیت کې رب ذوالجلال فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. سورة احقاف پنځم آیت دی. څوک ډېر ګمراه دی د هغه انسان نه چې دی د الله نه ما سوا بل چا نه راغواړي. لکه ځینې خلک د موږ او تاسو دي په اسلامي ټولنه کې خصوصا اکثرا د موږ په مذهب کې او په شیعه مذهب کې خو ډېر دي چې هغه ځي زیارتونو ته خپل اولاد یا خپل هغه څه چې دي هغه د زیارتونو نه غواړي یا د زیارت په واسطه باندې غواړي. په دې صورت کې چې خدای پاک وایي چې زه تا ته د خپل د غاړې له رګ نه زه تا ته نږدې یم. نو وخت کې چې ما ته الله تعالی د غاړې له رګ نه نږدې نو دا به څه چې زه لاړ شم د یو قبر نه یا د زیارت نه یو هغه نه غوښتنه وکړم که د دې په تړاو باندې معلومات. ډېر ښه الله پاک مو ښه لکه ډېر ښکلی سوال مو وکړ. یو چې دی د زیارت نه غوښتل دي یا د مثلا که موږ او تاسو مکې معظمې مدینې منورې ته د پیغمبر صم د یا د صحابو د قوم یا د نورو زیارتونو نه غوښتل دي یو چې دی واسطه ګرځول دي. نو که چېرته موږ او تاسو مستقیم د دې زیارت نه غواړو چې بس دا زیارت ته بس زما دا مشکلات کې دا کړم دا چې دی دا شرک عمل دی. دا چې دی حرام دی په شریعت کې. او یو چې دی واسطه ګرځول دي چې الله دا ستا ولی دی د دې په هغه اولیا په برکت باندې الله دا زه تا ته وسیله کوم چې دا ستا دوست د دې په ذریعه باندې ته زما دا مشکل حل کړو. په دې صورت کې چې دی بیا جایز دی. د احنافو په نسبت باندې چې کوم مسئله ده هغه چې دی دا واسطه ده. نو په واسطې په صورت کې ما مخکې عرض کړله خدای پاک وایي چې زه تا ته ډېر نږدې یم. نو خدای خو ما ته د هر څه نه نږدې دی. زه کولی شم چې پیغمبر علیه السلام له همدغه ځای نه ورته واسطه کړم چې خدای ته د هغه په مخ دغه شی ما ته راکړي. نو دا چې خلک ځي هدیرې ته اول ته یې غواړي آیا دا صحیح دی؟ د هدیرې ته تګ خو چې دی په هغه صورت کې سره چې هدیرې ته هسې تګ صحیح نه دی چې انسان لکه موږ او تاسو په دې نوي کال ورځو کې دا بعضې خلک ځي او هلته چې دی دا محفل یې نیسي. زیارت ته تګ او هدیرو ته تګ په هغه صورت کې چې انسان هغه یاد دی چې دقلته زما آخري ورتګ دی. نو په دغه صورت کې چې دی به هدیرې ته ورتګ صحیح دی. او بل چې تاسو دا وغوښتل دا دنیا چې دا دارالاسباب دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو یو مقام ته ورځو نو هلته چې دی یو څوک وپېژنو د هغې په ذریعه باندې موږ او تاسو مستقیم وتلی شو خو هلته نه شو تلی. نو رب ذوالجلال دې کې هېڅ شک نشته دی چې الله پاک وایي
وایي چې زه د ستا د شارک دم زه تا ته نږدې یم په دې کې شک نشته خو دا ما تاسو ته مخکې شرایط بیان کړي چې زموږ او ستاسو خوراک هغه لباس هغه ناست هغه خوراک کې مو څه نه څه مشکل دی بیا چې دغسې واسطه جوړوو. ډېره مننه مولوي صاحب. که تاسو خپله څه پیغام د البرز لیدونکو ته هغه څوک چې د اوس زموږ د کمرې لخوا ما ته ګوري پیغام لري ویل لري نو کمره خدمت کوي. الله پاک مو خوشحاله که. بس هر یو انسان باید همیشه لاس په دعا باندې اوسي رب ذوالجلال ته ځکه چې په دعا چې ده دا د مؤمنانو چې دی یو لویه وسله ده چې په ظاهر کې نه ښکاري خو نور ډېر چې دی د انسان معنوي هغه مشکلات چې دی حل کوي او باید موږ او په زر نه قبلېدو د دعا کې چې دی د رب ذوالجلال د دربار نه باید موږ او تاسو ناامید هم نه شو چې دا دعا څو کاله کېږي لکه اوس موږ او تاسو هر یو دا دعا چې الله موږ چې دی بار بار خپل کور ته بوځي نو که موږ او تاسو د الله پاک چې دی وایي چې زما د درګاه نه به ته نه ناامیده کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې د الله جل جلاله چې دی هغه رحمت چې دی دا غلبه کړې ده په غضب باندې او بل چې دی الله جل جلاله موږ او تاسو د دې مجلس په برکت باندې موږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړو. الله یو جهان مننه کومه د تاسو نه چې موږ ته وخت راکړه. الله پاک مو خوشحاله کوي. ژوندی اوسئ مولوي صاحب. دا چې راغللې زموږ خپرونې ته تاسو برخه واخیستله واقعا چې خوندورې خبرې مو وکړې په دې هیله چې بیا هم زموږ سره برخه واخلئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. السلام علیکم. الله پاک. درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نننۍ ورځې څېړنې خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې چې زه ثابت خان انځور د یو نوي او نازولي میلمه سره د تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لویه بښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.